د شهید نقیب الله محسود دريم تلین دی. د دې په هکله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پشتین وایي چې د نقیب الله شهید قاتل راو انوار آزاد ګرځي. راو انوار سه یو نقیب الله شهید نه دی وژلی بلکې د دوی خپل جی آی ټي ریپورټ وایي چې هغه 440 کسان په جعلي پولیس مقابلو کې وژلي دي. د نقیب پلار ته د دې ملک آرمی چیف لوز ورکړی و چې ستا زوی ته به انصاف ملاویږي، خو تر اوسه د نقیب الله محسود کورنۍ ته انصاف نشو ملاو تر دې حده چې د نقیب شهید پلار دغه ارمان ګورته یوړو. امریکا او برطانیا هم د راو انوار خلاف د بشري حقوقو د سرغړونو په سر بندیزونه لګولي دي، خو په پاکستان کې تر اوسه راو انوار ته خالی زولنې لیا هم نه دي ورپلاس شوي. وی آی پی پروتوکول ورته ملاویږي، عدالت ته په خپله مرضۍ ځي، تاریخ د هغه په مرضۍ ورکول کیږي. د راو انوار په شان په زرګونه کسان دغه ریاست زموږ د وژنې لپاره ساتلی دي. راو انوار خو ته دغه ریاست ایسټ دی، هغه ته دوی چرته سزا ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په اولنۍ مطالبو کې دا مطالبه هم ده چې راو انوار ته د سزا ورکړل شي. موږ په تر هغو د نقیب دپاره انصاف غواړو چې تر څو شهید نقیب الله محسود او زموږ نورو شهیدانو ته انصاف نه وي میلاو شوی. زموږ مزاحمت به جاري وي، تر خپلې آخري سلګۍ پورې به د قام د حق دپاره مبارزه کوو.